د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که افغانستان ته پاملرنه ونه شي ستونزه به یې سیمې او نړۍ ته خپره شي. د جبهه مقاومت ډلې مشر چې د طالبانو سخته مخالف دی هغه له نړۍ څخه غوښتنه کړې باید افغانستان ته پاملرنه وشي کنه ستونزه به یې لویه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود خبرداری ورکړ چې که د افغانستان ستونزې ته پام ونه شي او په هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته نه شي نو ستونزه به یو ځل بیا د سیمې او نړۍ پر هیوادونو اغیز وکړي. هغه ویل طالبان نه یوازې دا چې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی بلکې د پخوا په پرتله په افغانستان کې د نفوذ او تروریزم د خپرېدو لپاره ډېر شرایط رامنځته کړي دي. هغه ویل حالات ډېر خطرناک شوی دی. نن کندوز د داعش ځاله بدخشان له افراطي او بهرنیو ترهګرو سره ډک دی. نوموړی دغه څرګندونې له بي بي سي پښتو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان د امنیت، سیاسي ثبات او د خلکو د رایو پر بنسټ د یو مشروع نظام لرلو ته جدي اړتیا لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د کومو هیوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل نه شي، مسعود وویل چې په دې صورت کې به د دې ډلې لخوا د ټولو ظلمونو، استبداد او جنایتونو مسؤلیت هم د دغه هیوادونو پر غاړه ولري. د مقاومت د جبهې مشر وویل چې افغانستان ولس یوازې پاتې شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې هیوادونه نشي کولی د افغان اتباعو له حقونو څخه دفاع مخه ونیسي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.